السلام علیکم محترمین. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو ډیر خوندور او ډیر مبارک توري دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام له مبارک خلی څخه اوریدل سوي دي. د هر حاجت لپاره کافی او شافی دي او ډیر مجرب توري دي، مجرب وظیفه ده. د هر بیماری لپاره یو هم ویلی سي او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک له خلی څخه دغه الفاظ دي چې نبی علیه السلام فرمایي چې په کم مشکل کې راګیر سواس، یو سخت حالت و او داسې مشکل و چې مخ او چادر څخه ورکوه، مثلا کار مې نه برابرې دی، نو دغه کلمې ډېرې وایاست. ډېر کوچنۍ وظیفه ده، دغه ډېره وایاست. الله تعالی جل جلاله به د دې په برکت سره سهار څومره سخت مشکل وي، الله تعالی مو له سخت مشکل څخه راباسي. سهار څومره سخت حاجت مو وي، هغه مو حاجت مو الله پاک جل جلاله در پر کوي. چې د زړه ارمان می هر څومره ناممکن وي، ډېرې وظایف دي کړې وي او هغه باوجود هم نوی فرسوي، دغه وظیفه د زړه حاجت در پر کوي، د زړه مراد، د زړه هغه جائز مراد د در پر کوي. او هغه مشکل چې تو سره مخ په زندگی کې که قرضداري وي، که د پیسو تنګي وي، دا ټول لمابین څخه د دغه وظیفې په برکت سره خځي. دوستانو ډیره مبارکه وظیفه ده، د نبی علیه الصلاۃ والسلام له خلی څخه اوریدل سوی وظیفه ده. دا یو داسې کمزوري وظیفه نه ده، دا یو داسې سړی له خلی څخه اوریدل سوی چې ټوله دنیا الله پاک جل جلاله دغه له برکت څخه پیدا کړې ده. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خبره کې العیاذ بالله هیڅ کله دروغ نه راځي. دوستانو ډیره خوندوره وظیفه ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم خبر کړي هغه رنګ ثابت سوی ده. دا زموږ ایمان او زموږ عقیده ده او دا زموږ یقین هم ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو په مابین کې ناسو او صحابه کرامو ته ویل چې آیا تاسو نه غواړئ چې تاسو ته یو داسې کلمه وښیم، یو داسې وظیفه وښیم، کله چې تاسو په زندگی کې له غسر مشکل کې راتلاس، په زندگی کې تاسو مخ ته کم مشکل راتلی، کم حاجت یا بیماری و ناجوړی و او تاسو هغه ووایاست او لغه څخه مال افاق خلاص کی. نو صحابه کرام ورته وفرمایل او رسول الله راوی خیا. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه وظیفه اور وخودله. ګوري دوستانو دای و داسې وظیفه ده خالص تر صحابه کرامو پورې مختص نه ده، دا د ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې به یو شی او صحابه کرامو ته ورخودي یو وظیفه، هغه یوازې تر صحابه کرام پورې مختص نه و، بلکې هغه ټول امت رسول الله پورې مختص و. مثلا ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم کولای شي. ډیره مجربه وظیفه ده. که د انسان پر سر باندې درد وي دغه لپاره هم کولای شي، که د انسان پر نس باندې درد وي دغه لپاره هم کولای شي، که د انسان پر غاښ باندې درد وي دغه لپاره هم کولای شي، که د انسان په ګناهونو کې ډیر غرق وي دغه لپاره هم کولای شي. داسې وظیفه د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې وظیفې په باب باندې چې که انسان هر څومره سخت مریض وي، هر څومره سخت ناجوړه وي، خو دغه وظیفه سي وکړي، که الله پاک جل جلاله د دې وظیفې په برکت سره دته شفا ورکړله، نو الله تعالی جل جلاله یو خدا شفا ورکړه، بل به خدای پاک جل جلاله تر دې ټولو ګناهو دته ورتېږي. دوهم که چیرې دغه وظیفه انسان وکړي په زندگی کې کوي، مثلا سخت بیمار په هغه حالت کې کوي، که چیرې الله تعالی جل جلاله له دې مرض څخه خلاص کوي، خو هغه ده چې الله پاک جل جلاله تر ټولو ګناهو ورتېږي. که چیرې مریضي نور پر مخ لاړه، مثلا له دې ناجوړي څخه ماړ سو، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه مرګ د شهید مرګ د دې وظیفې په برکت سره. دا وظیفه کوله د سختي د مریضي په حالت کې جوړ نسو، وفات سو، مړ سو لغه بیماری څخه، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د دې سړي دغه مرګ سره د شهادت مرګ ده. ګوري دوستانو د شهادت مرګ دا یو معمولی خبره نه ده، یو بختور خلکو ته هغه خلکو ته ملاویږي چې هغه د الله دوستان وي. بیا داسې یو مرګ دا کلمې توای او ته مرسي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا نوم درکړي چې دا د شهید مرګ ده، د آخرت پر ورځ بیا ته سرلوړی او کامیاب یې. محترمینو عرض می داو د قرضداري لپاره یو ویلی سي د سختي حالت، سخت حالت تر باندې راسي، مثلا دومره فقیر سي، دومره مسکین سي چې د ماښام پر ډوډۍ باندې وس او قدرت نه لري او فوروړی زیات وي، قرضداري در باندې زیاته وي،
په دې سخت حالت کې به دغه سخت وظیفه دغه قدرت والا وظیفه دغه پاورفل مجربه وظیفه به ستا مدد کوي ستا کومک به کوي په دې سخت ورځ کې به ستا ملګری کیږي له قرضداري به دې هم خلاصوي له حاجاتو به دې هم خلاصوي له مشکلاتو به دې هم خلاصوي او له فقر به دې هم خلاصوي او د مالداري خاوند به دې هم جوړوي د اولاد خاوند به دې هم جوړوي مثلا دا د نبی علی السلام له خولې څخه اورېدل سوی چې د هر مشکل لپاره کافي او شافي ده د هر سخت حالت لپاره کافي او شافي ده د هر سخت بیماری که د زړه بیماری وي که د کینسر بیماری وي که داسې نور بیماریانې وي د معدې وي د سالنډي بیماری وي د ټولو لپاره یو ډیره خوندوره مجربه وظیفه ده زموږ او تاسو خو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودلې او موږ تاسو به عمل ور باندې کوو په مکمل یقین سره پوره به مو یقین پر الله وي پوره به مو عقیده پر الله وي چې له دې وظیفې وروسته به زما کارونه ټول سمیږي له دې وظیفې وروسته به زما حاجات ټول پوره کیږي له دې وظیفې وروسته به الله پاک جل جلاله ټولو سختو تکلیفو څخه ما راباسي له دې وظیفې وروسته به الله پاک جل جلاله له ټولو مرضو څخه موږ خلاصوي نو بیا به دا وظیفه عمل ضرور کوي ځکه چې یقین غواړي هر وظیفه چې کوي هغه یقین غواړي بیا خاص کر دا وظیفه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک له خولې څخه اوریدل سوی وظیفه ده دوستانو ډیره خوندوره وظیفه ده د ویری په وخت کې مطلب چې ویریږي وهم لري له یو چا څخه له حیوان څخه یا له انسان څخه په دې دوران کې هم دغه وظیفه ډیره ویلی سي ډیره مجربه وظیفه ده او ډیره طاقتوره وظیفه ده محترمینو هغه وظیفه درخیم تر وظیفې مخکې که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست ضرور سبسکرایب کړئ له نورو ملګرو سره هم ضرور دوستانو شیر کړئ ګورئ دا مو هیر نسي په دې کې بخل مه کوئ شاید یو ملګری په مشکل حالت کې راګیر وي مثلا پور باندې ناجوړی مریض وي خو هغه ته دا وظیفه نه وي رسېدلې او د تا په ثواب باندې مثلا ستې شیر کې هغه ته ورسي هغه عمل ور باندې وکړي او الله پاک یې جوړ کړي په دې کې پر ثواب د تا هم ده مثلا چې دی جوړ سو عبادت ته خلاص عبادت په کوي په دې عبادت کې ستا ثواب هم ده ولې تا دا وظیفه تر ده ورسوله دی دا وظیفه یې وکړه د وظیفې په برکت سره جوړ سو ثواب یې ته سو جوړوي خو الله خو ثواب یې تس ولې نو تا ته الله پاک جل جلاله د دې په برکت سره ثواب درکوي او یو مسلمان ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي څوک خیر ورسوي هغه ته الله پاک جل جلاله خیر ورسوي څوک چې د مسلمان مرسته وکړي د هغه مرسته الله پاک جل جلاله کوي د الله مرسته چې سړی الله پاک جل جلاله چې د انسان مرسته وکړله او کامیاب یې کوي هغه بیا په زندګي هم نشي ناکامه کېدلی راځئ دوستانو هغه وظیفه دا درخوایم دوستانو هغه دا وظیفه ده بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين چلويخ وارواس نبی علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایي د په باب باندې چې کم انسان چې مریض وي چلويخ واره وای الله پاک جل جلاله کله مرض خلاص کوي هغه ته الله تعالی ته ټولو ګناه ور تیریږي کچیر لغه مرض څخه مړ سو مرګ د شهید د شهادت مرګ ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه کلمه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين یو بنده د الله پاک جل جلاله یا وای په ورځ کې چلويخ واره الله تعالی جل جلاله له ټولو مصیبتو څخه خلاصوي ټول حاجات جائز حاجات الله ورفر کوي له ټولو سختو تکلیفو څخه خلاصوي له ټولې قرضداري څخه چې پیسې شان ور باندې وي له ټولو څخه الله خلاصوي له فقر مسکنت غریبي څخه الله پاک جل جلاله د دغه وظیفې په برکت سره خلاصوي او الله تعالی جل جلاله یې د لوړ مقام خاوند جوړوي دا یو داسې وظیفه ده دوستانو چې له عرشه لفرش انسان و عرش ته رسوي ډیره مجربه وظیفه ده دوستانو په زندگی کې د ځان معمول وګرځوي په ورځ کې چلويخ واره هر ورځ وایي ډیره اسانه وظیفه ده چلويخ واره خو تقریبا چې ډیر ټیم واخ لس منټه به واخ بالا نشي اخستلی دا د ځان یو معمول ګرځوي عادت یو ګرځوي ان شاء الله الله پاک جل جلاله هم په زندگی کې نه ناکامه په زندگی به کامیاب یا سرلوړی یا هر کار چې کوي په هغه کې به بریالي یاست او هیڅ کله به تاسو پر بدن باندې مریضي تاثیر ونه کی کچیر مریضي راځي دغه ډیر وایس دا وظیفه الله پاک جل جلاله بم له هغه مرض څخه خلاصوي دوستانو ډیره خوندوره مجربه وظیفه ده وظیفه وکي له غرسته دعا وکي موږ ته هم دعاګانې وکي موږ به تاسو ته دعاګانو کوو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دی یو مسلمان پر بل مسلمان باندې حق سته چې دعا یو له بل سره وکي دی بل په حق کې دعا ډیره زر قبليږي نو له ټولو ملګرو څخه خاص کوم چې د ازمو وظایف ګوري چې مسافر بیا خاص کر د مسافرو دعا الله پاک جل جلاله ډیره زر قبلوي لغه څخه مو خاص کوو چې موږ ته دعا
دعاګانې ضرور کوئ. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. موږ به تاسو ته دعاګانې کوو. الله تعالی جل جلاله هم تل کامیاب او خوشاله لره. السلام علیکم ورحمت الله.